سلامونه دوستانو. د افغانستان کرکټ بورډ د سریلانکا پر وړاندې د راتلونکو درې نړیوالو شلوريزو لوبو لپاره 14 کسیزه لوبډله اعلان کړه چې ځوانانو ته هم چانس ورکړی دی. ځینې میراثي لوبغاړي یو ځل بیا لوبډلې ته راغلي دي. د دغه لوبډلې په اړه معلومات درکوم. ویډیو تر اخره راسره وګورئ او که مو دا ویډیو خوښه سوه د خپلو ملګرو سره حتما شیر کړئ. نن د افغانستان کرکټ بورډ د سریلانکا پر وړاندې د راتلونکو درې نړیوالو شلوريزو لوبو لپاره خپله 14 کسیزه لوبډله اعلان کړه. لومړی د دغه لوبډلې په اړه معلومات درکوم چې څنګه لوبډله ټاکل سوې ده. کپتان یو ځل بیا ابراهیم ځدران دی. رشید خان نسته په لوبډله کې. رحمان الله ګربز، اسحاق رحیمي، حضرت زازی، ګلبدین نایب، محمد نبی ساخیل، نجیب الله زدران، عظمت الله عمرزی، کریم جنت، شرف الدین اشرف، فضل حق فاروقي، نوین الحق، نور احمد لکنوال، وفادار مومند او کیس احمد په دغه لوبډله کې اخیستل سوي دي. دا چې رشید خان د ملا عملیات ترسره کړي دي تر اوسه پورې 100% نه دی رغېدلی، نو ممکن د سریلانکا پر وړاندې به په شلوریزه لوبډله کې هم ونه لوبیږي. او مجیب رحمان هم په لوبډله کې نه دی اخیستل سوی چې تازه ژوبل سوی دی، یعنی ټپي دی. د سریلانکا پر وړاندې په 500 وریزه کې هم نه لوبیږي او شلوریزې ته هم نه دی غوره سوی. حضرت زازی، شرف الدین اشرف، فرید ملک بیا د ټولو په سر کې ځای نیولی دی. شرف الدین اشرف په کوم اساس باندې بیا هم لوبډلې ته راغلی دی؟ په کرکټ بورډ کې د هر لوبغاړي صرف واسطه پیدا کړي، نور بیا د چا پلار د لوبډلې څخه نشي ډراپ کولی. هیڅ پروپامینس یې نسته. کرکټ بورډ وایي چې دا موږ د نبي بدیل ساتلی دی. د نبي بدیل کیس وساته، د نبي بدیل ننګیالی خروټی وساته. شرف الدین اشرف هیڅ نشي کولی. که ځینې وخت لوبېدلی هم دی، هیڅ یې نه دی کړی. دا خو دا دی چې په هیڅ پروپامینس نه دی راغلی، صرف واسطه یې ډېره کوي ده. رشید خان یو ځل بیا خپل ملګری حضرت زازی، کریم جنت یو ځل بیا خوشحاله کړي دي. کریم جنت تر ډېره پورې ښه لوبغاړی دی، ارلونډر لوبغاړی دی. د بنګلادیش پر وړاندې هیټریک هم کړی دی، نو هغه باندې نه ملامت و، هغه یې ښه لوبغاړی دی. خو زازی چې د ډېر وخت راهیسې آوټ اف فارم دی، هیڅ ښه پرفارمنس یې نه دی کړی. لوبډله د کرکټ بورډ او د رشید خان په خوښه ټاکل کیږي، که څه هم کپتان ابراهیم ځدران دی، خو واک د رشید خان او د نورو لوبغاړو د چلیږي. د زورولو لوبغاړو واک دلته چلیږي. دا چې ځینو ځوانانو ته هم په لوبډله کې چانس ورکړی دی، لکه اسحاق رحیمي او وفادار مومند، هغه یې په لوبډله کې اخیستل سوي دي. خو زه فکر نه کوم چې دغه دوه لوبغاړي دي یو ځل بیا په رسمي لوبډله کې ولوبوي. ښه بیلګه یې موږ تاسو لیدلی د صدیق اتل په یوه لوبه کې لوبولی دی، نه لوبه یې په یو سیریز کې واخلي، په بل کې په احتیاطي لوبغاړو کې واخلي، په بل کې بیا ډراپ کړي. همداسې عبدالرحمن رحماني صاحب که په یو سیریز کې په احتیاطي لوبغاړو کې، په بل کې په رسمي لوبډله کې، په بل کې بیا ډراپ کړي او چانس هم نه ورکول کېږي. یوه دوې لوبې یې کړي دي، چانس نه ورکول کېږي. وفادار مومند هم دغسې دی، په یوه کې په احتیاطي کې، په بله کې ډراپ سي، په بله کې ولوبئ، په بله کې نه لوبئ. نو دغسې لوبډله ټاکل سوې ده، تر ډېره پورې ښه لوبډله ده. خو دغه ځوانان چې ټاکل سوي دي، زه د لوبېدو په هیله یم باید ولوبول سي. یوازې د اوبو چلولو لپاره نه بوتلل سي. په ډېر وخت موږ لیدلی دی چې لوبغاړي بوتلل سي، هلته یوازې اوبه په چلی، د اوبو دنده په اجرا کوي. نو خدای دې وکړي چې ولوبېږي او د افغانستان لپاره ویاړونه راوړي او دوی هم خپل ځانونه په شلوریزه او 500 وریزه کرکټ کې ثابت کړي. ګربز چې مسلسل ناکامه دی، بیا هم په لوبډله کې اخیستل سوی دی. باید صدیق اتل تر څنګ ورسره اخیستل سوی وای د حضرت زازي پر ځای. هغه ځوان دی، په هغه کې ډېر زیات کرکټ دی، هغه وړتیا لري. په یوه دوو لوبو کې لوبغاړی نه معلومیږي. ګربز تاسو وګورئ په 100 لوبو کې ناکامه سوی دی، بیا هم مسلسل چانس ورکوي ځکه چې بدیل یې نسته او ښه قوي واسطه لري. نو که صدیق اتل اخیستل سوی وای چې یو لوبغاړی اوټ اف فارم یا بل به لوبیږي، همداسې ننګیالی خروټی اخیستی وای. خو دغه لوبډله چې ټاکل سوې ده، په دې هیله چې ځوانان ولوبول سي، د دغه ځوانانو استعداد ضایع نه سي.